په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د ورښتونو له امله 5 کسان مړه او 10 نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د طبیعي پیښو د مدیریت ملي ادارې د معلوماتو له مخې په مړو شوو کسانو کې 2 نارینه او 3 ماشومان شامل دي. یا د ادارې دغه راز ویلي چې له دې سره په دغه هیواد کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 221 ته لوړ شوی دی. د ادارې د معلوماتو له مخې د ورښتونو تر ټولو ډیر تلفات پنجاب ایالت ته اوښتي او په پښتونخوا کې بیا 40 کسان مړه او 9 نور ټپیان کړي دي. په سیلابونو کې د خلکو کورونه زیربناوي او زراعت هم سخت زیانمن شوي دي. ډیری کورنۍ بې کوره شوي او د خوراکي توکو، اوبو او درملو له کمښت سره مخ دي. د پاکستان حکومت د بیړنیو خدماتو ادارې فعاله کړي او د ځینو سیمو لپاره یې د خطر کچه لوړه اعلان کړي. په داسې حال کې چې موسمي ورښتونه دوام لري، د خلکو اندېښنې هم زیاتېږي. چارواکي وایي هڅه کوي د زیانمنو شوو خلکو سره اړینې مرستې وکړي او دغه راز به د ژغورنې هڅې نورې هم ګړندۍ کړي.